40,000 रुपये په دې میاشت کې لګېدې. دا کور مې دی قرضونه باندې ډېر دي بیا خو دغه جوتا به زړګي راشه نن مې حال د بېوسۍ وګوره چې خپل ټوکلې ټوکلې زړګي راټولولی نه شم. قاري صاحب داسې بیمارۍ کې اخته دی چې خپل درد هم تاسو ته چې دی نشي بیانوهلی. هغه ساه یې نښلي خبره چې دی نشي کوی وړو ته چې دی هغه سبق چې دی هغه د ده نه چې دی قاري صاحب نه چې دی پاتې شو. قرضونه پرې راوړېدله اوس څه وایي چې دغه کور مې دی او پیسې ونه شولې نو کېدای شي زه دغه کور چې دی دغه هم حرص کوم ځکه چې د پیسو چې دی نور څه ذریعې نشته دی. قاري صاحب دا راته ووایه څه بیماري ده د څه بیمارۍ سره اخته شوې؟ په سر باندې درد راتلو خبر باندې څوک نه پوهېږي ما څنګه خري یم درس مې کول د 200 روپۍ مې پیدا کولې مستاغي نه متم وګورم څه کوم نشي مې په کور باندې ناسم یو څه مې ځان څه بخښم نو هېڅ زم اصل نشي. ملګرو قاري صاحب چې دی وړو ته بیا درس کوو خو یو څو ورځې یو څو میاشتې کېږي تقریبا چې دوی په یو بیمارۍ کې اخته شوي دي چې خبرې نشي کولی. تاسو د دې قاري صاحب د دې خبرو نه چې دی اندازه لګوي شي چې دوی چې دی خبرې نشي کوي په هغې باندې به چې دوی تقریبا ځان له چې دی 12,000 10,000 دغه پیسې پیدا کولې. نن سبا هغه د خبرو نه هم چې دی وتې دی او هغه خبرې چې دی نشي کوي. نو قاري صاحب څه علاج ملاج دې کړی دی؟ پرېشته مسله وم ما دا ګاونډ ستونه مې کړله ده هغه چې بیا به هم راځي شپه تاریخ باندې هغه د ده ستا د یو ورځ چې دماغ دا شوی دی دا بند دی دا وینه د سر رګ بند دی سر رګ بند دی وینه نه پاس دماغ ته یې څه علاج باندې څه پیسې مې سره راځي څنګه علاج دوباره بیا راشي بیا به موږ دغه وکړو. پیسو بندوبست کم ځای نه کېږي قاري صاحب؟ پیسو یو بل یو صرفه وکړي یو بل کور ته راوړي څو 2,000 څو 15,000 دا ما تقریبا 30-40,000 روپۍ ولګېدې ټکټونو باندې هلته به دغه باندې چې ځم په 30 روپۍ باندې ګاډي کړم لکه هېڅ نه شم تللی. قاري صاحب هېڅ نشته دی دغه چې دی پیسې د کم ځای نه راځي یو بل ول ورکوي علاج د کم ځای نه کېږي د اسلام آباد نه کېږي د سر رګې بند دی او قاري صاحب چا سره مرسته کړې ده سیاسي کسانو یا چې د کلي نور مالدارو خلکو پیسو کې څه ونه د غریبانو چې درسته امداد کړی دی یو بل ورسره چې دی مرستې کړي دي او قاري صاحب سره د قاري صاحب سره په دې حال کې ودرېږي او سره ځای بندېږي کوم وړو ته چې به دې سبقونه ښودل هغه سبقونه چې دی د قاري صاحب نه پاتې شو ولې چې د هغه چې دی ساه بندېدو مسله ده. بل د سر رګې چې دی هغه چې دی بندېدو طرف ته روان دی او چې بند شوی هم دی MRI یې هم کړې ده هره پیره چې دی نو قاري صاحب پیسې ورڅونه لګي روز هره پیره چې اسلام آباد کې ځي خرچه زموږ 9 روپۍ مو کړلې دغه نه تېز کړل په دې میاشت کې لګېدې 40,000 روپۍ په دې میاشت کې لګېدې. دا کور مې دی قرضونه باندې ډېر دي بیا خو دغه جوتا به ملګرو موږ له پکار دي چې د قاري صاحب سره په دې سخته کې ودرېږو او بلکې موږ وګورو د قاري صاحب چې دی بلا شاګردان دي نو زه به ټولو شاګردانو ته چې دی هغوی ته به هم دغه التجا وکړم دغه ریکویسټ وکړم چې د قاري صاحب نن سبا دغه بیمارۍ سره اخته دی خو تاسو د قاري صاحب سره په دې دغه کې ور نه درېدی نو قاري صاحب نه به دغه سبقونه چې دي دغه ټول چې دي دغه قاري صاحب نه چې دی هغه پاتې شي مخکې به چې دی ټول جوماتونو ته بتلو مجرو ته بتلو ټول وړو ته چې به دې سبقونه ښودله نو د هغې علم هغه سرچشمه چې دی هغه به چې دی زموږ چې شي هغه به پناه شي نو دغه به چرې موږ پناه کېدو له نه ورکوو کوم چې زموږ سیاسي کسان دي کوم چې زموږ شتمن خلک دي هغه ټول ته به چې دی موږ ریکویسټ کوو چې یاره د قاري صاحب سره په دې سخت وخت کې چې دی ودرېږئ ورسره او د قاري صاحب د علاج دپاره چې دی تاسو د خپله مرسته لازم ورسره وکړئ. قاري صاحب اخر کې به څه وایي؟ سبب مو 2-3 روپۍ ځان پیدا کوم ګیلاس یو بل کوم یو تک به ملګرو دغه د قاري صاحب چې د ساین خلیا خبره نشي کوي
وایي چې یو ټکی وام نو بیا چې د یو ټکو بس کومه ځکه چې مسله دا ورته ډېره لوی ډېر سخت تکلیف چې دی اخته دی نو موږ بیا په آخر کې دغه ووایو چې یاره څومره شتمن خلک دي مالدار خلک دي حارث صاحب سره په دې سخت ټایم کې ودرېږي امداد یې وکړي او مرسته یې وکړي په دې خدای ورکړي او چې زموږ چې دی دا چې دی دا ډېر دغه خلک دي چې د علم سرچشمه ده علم خوري ځای په ځای به تاسو وګورئ چې کوم ځای کې لوم ته د چا نه به څه پټ پناه نه په هر ځای کې چې دی قاري صاحب چې دی خپل شاګردان پرېښي دي هر چا ته چې سبقونه ښودلي دي نو زه چې داسې به څوک نه په کلي کې چې نه به یې پېژني او که څوک دغه کوي نو په خپله دې راشي قاري صاحب سره دی میلاو شي ورسره د قاري صاحب دغه حالات دې وګوري ډېر بد حال کې دی نو دغه ریکویسټ ته په آخر کې بیا هم کوم چې د قاري صاحب سره ودرېږي په دې سخت دور کې او د قاري صاحب چې دی ملاتړ وکړي او د دې بیمارۍ دپاره چې د هغه سره امداد وکړي ډېره مننه والسلام